سلامونه او احترامات ملګرو. نن زه غواړم چې زه ستاسو سره د یو داسې پښتون ځوان قصه شریکه کړم، کوم پښتون چې په یو غریبه کورنۍ کې پیدا کیږي، بیا د کلي سکول ته داخليږي او د خپل زده کړو سره سره هغه چرته په پېټرول پمپونو کې کار کوي، چرته په خپل سکول کې په بریک ټایم کې ورجې خرڅوي او چرته د کویلې په درنګونو کې د کویلې په کانونو کې کار کوي، خپل مهنت کوي، خپل مزدوري کوي او په هغه مزدوري کې هغه خپل اعلی زده کړې کوي، بیا خپل فیملی لا خپل کور لا خپل خويندرونو لا مور پلار لا زمکه اخلي او پاغي باندې هغه لا د ګټو او د خټو کور جوړوي، د خپل فیملی د آبادولو سره سره هغه خپل ټولنه مرا جوړوي، هغه یو داسې سیاسي مبارزه کوي چې د هغه سیاسي مبارزې د لارې د هغه قوم پښتون قوم خپل حقونه حاصل کی، د ژوند کولو حق حاصل کی، خپل سیاسي حقونه حاصل کی او یو داسې مبارزه وکړي چې په پښتون وطن کم روان ناورین دی د تیرو 500 کلونو نه د هغې نه خپل پښتون قوم مجغوري او د بده مرغه هم هغه ماشوم کوم چې په غربت کې رالوی شوی دی، کوم چې ځوان شوی دی، کوم چې په خپل لنډ تنګ او په غربت کې د ژوند هغه مقام ته رسیدلی دی، د کم مقام لیدلو چې هغه نه صرف خوبونه لیدل بلکې هغه مقام ته په رسیدلو کې هغه خپل شپه ورځ یو کړیو، مهنت کوو او د هغه مهنت په پیسو باندې هغه خپل تعلیم حاصلو او هغه مقام ته رسیدلی دی او کله چې هغه ځوان هغه مقام ته ورسیږي او د خپل قوم د حقونو د غوښتلو او د ژوند د ژغورنې دپاره هغه کله په میدان راوځي او مبارزه کوي، نو هم په هغه لار کې هغه د ریاست صفاکه ادارې قتلوي او بیا د هغه لاش د هغه مورکۍ لا د هغه کورنۍ لا ورلیږي، خو ولې دغه لاش نه یوازې د هغه د کورنۍ لاش و بلکې د هغه پښتون قوم هم لاش و په اجتماعي توګه د کم قوم دپاره چې هغه شپه ورځ یو کړې وه او د هغې د ژغورنې دپاره د هغې د سربلندۍ دپاره هغه خپله مبارزه کوله. دغه د غربت نه راوتې شهید ځوان چې د نوم ابراهیم ارمان لوڼی و، نن به د ابراهیم ارمان لوڼي د ژوند په حواله سره او د هغه د هلو ځلو په حواله سره زه د هغه د خور وړانګه لوڼۍ سره نن مرکه کوم. امید لرم چې دا مرکه به تاسو د اخره پورې په غور سره واورئ. سلامونه وړانګې خور، ډیره مننه د وخت راکولو، ډیره مننه. نن منګه ستاسو سره دا مرکه کوو ارمان لوڼي او ستاسو د ورور د سیاسي او ذاتي ژوند په حواله سره. نو مننه به که تاسو موږ ته د هغه د ذاتي ژوند په حواله سره خبرې وکړي چې ارمان لوڼي ژوند کې په کورنۍ ژوند کې او ارمان لوڼي څنګه تعلیم حاصل کړو او څنګه هغه په دې دوره غربت کې دا دومره جدوجهد کړو او دومره غټ مقام ته رسېدلی. مننه. ما خو د آخري 2-3 تور وارې د سیګنل داسې ضعیفه سیګنل دی چې داسې دی چې د ارمان ژوند یا د ارمان د ژوند شروع بیا تر کومه ځای پورې د ځان رسولی و. ارمان په یو داسې ټولنه کې زیږېدلی و، د یو داسې چاپېریال کې را پیدا شوی و، لوی شوی و چې هلته بیخي د عام ژوند یا د نارمل ژوند کولو د پاره هم یو ډیر لوی زیار پکار و، یو ډیر لوی خواري پکار و. نو ارمان هغه له هغو خلکو و چې هغه وایي چې که حالات سخت دي او که اسان دي خو بیا هم ژوند نارمل کول دي، ژوند اسانه کول دي، د خپل ځان دپاره هم د کام دپاره هم. نو ارمان چې کله ماشوم و په سنځاوۍ کې په ګوړه هسپتال کې زیږېدلی و، بیا هلته 2-3 کاله هلته و، بیا دوی راغلي و پاسټري کلي ته. نو یو 2-3 کاله دلته په دا پاسټري کلي کې چیرې کوم ځای و هلته و او د هغه کور له څنګه چې کوم وي هلته په کلي کې پرایمري سکول و. نو هغه سکول ته به تللی، له هغه ځایه مطلب تاته یې وایي چې دا ډېر کوچنی وایي، مطلب د یو دا کوچنی څېروي جوړ تاسو څه ورته یاست هغه د تر ډېر لوی عمره پورې کاوه. نو ده ویل دا دومره و چې دا به نو داسې څو کال به و، نو ده ویل هغه بیا هغه هم کول. نو دی به تللی و سکول ته، په سکول کې به و، بیا به له هغه ځای راغلی بېرته بیا یوه ګړۍ به سملاسته یا جوشک به وخوړی، بیا به منډه ته ولاړی به، مطلب هغه هم تر ډېره خوړی خو ده مطلب لا هغه ټیمه د سکول شروع کړی، په له سکول سره یې مینه وه. بیا چې کله حالات تنګ و، کیسه سخته وه،
نو ادي بابا دوی تللي وه دغه ته لوڼي ته چې دلته بله علاقه ده نو هغلته ولاړه. ارمان نانا صاحب دلته سنځاوۍ کې چاته پرېښی و یو 2 کاله بیا یې له هغه ځایه بیا نانا صاحب زیارت کې سکول ویالت یې چیرې پرېښی دا د دوکۍ ضلع ده. بیا یې له هغه بعده لوڼي کې سبق ویلی و په دغه کې په سانګوړۍ کې هلته یې سبق ویلی و. بیا بیرته دغه چې کوم و راغلی و سنځاوۍ ته دلته دی په 7 اتم کې دی. نو بیا بیرته سنځاوۍ ته دوی راغلي دي د ده پسې بل په ګوري کې په باور کې سبق ویلی دي. بیا له هغه بعد داسې سنځاوۍ ته راغلی دی. بیا کډم بیرته سنځاوۍ ته راغلی دی. زموږ د ماما په کور کې زموږ ماما کور هم وایي موږ ته یې یو کوټه پکې راکړې وه په هغه کې ولو. بیا ارمان هم د هلته لوی شوی سبق یې 10مې دلته پوره کوي. دلته یې له دې خپل ټول د سبق چې د ده کوم سفر وایي د علم یا د څه زده کړې چې د ګډ د مزدوري هم په دې خاطر کوله چې یو خدای مشر هم او بل حالات او پښتونخوا وطن دی غلام وطن دی هر څه ډوډۍ ډېره په ګرانه پیدا کېږي کاروبار ډېر په ګرانه پیدا کېږي. نو هغه بابا ډرایور و هغه به په غټې غټې لارۍ چلولې نو ده به هم کار و مزدوري ورسره کوله. په دې کې 10 په سنځاوۍ کې وویلی بیا یې 11 12 بیا تر ماسټر ته ډیګري پورې د پرایویټ اګزامونه ورکول پورې سبق وایه. خیاط و خیاطي به یې کوله هوټل کې کارونه کړي په د کولیې پولیس کې کارونه کړي په پمپ کې د منشیتوب کار ترسره کړی دی. په سکول کې د چوټۍ چې به کله دا بریک راتلی په منځ کې چې به دا کوچنی بریک راځي په دې کې بیا هلته له وریځې سوالا څوک راتله وریځې به یې خرڅولې ده به هغه ورڅخه خرڅول بیا به هغه په آخري کې د وریځې یو پلیټ ورکاوه. نو دا ټولې دغه ته په دومره ورین تندي دا هر څه کړي وو چې د خپل ټارګټ ځان ته ټاکلی و چې دا زما ګول دی دا زما هدف دی زه به تر دې پورې ځان رسوم دلته په لاره کې که هر څومره مشکلات راتله هغه به زه چوت نه کې وهم او ډېره په ورین تندي یې دا هر څه وکړل. نو بیا د هلته سبقونه هم ویل او بیا یې کار هم کاوه. بیا هم د ماما د کور پر څنګ ارمان ځکه واخیسته بیا مو هلته کور خپل جوړ کړئ قسم په هغه کور کې موږ 7 کاله تېر کړل. وبخئ دا کور چې دی ارمان لوڼي په دغه خپل دغه کې په دې محنت مزدورۍ کې چې چېرته وریجې خرڅولې چېرته نور کارونه کول په پمپونو کې کارونه کول دا د په دغه کې جوړ کړی په دغه محنت سره هغه جوړ کړی و دا کور. ته خو تر هغو چې سکول یې ویلی بیا ته دا کارونه کول بیا چې کله دی دغه څو سماولنګ ته ولاړو پولې کار چې کاوه او دلته په سنځاوۍ کې چې دی خیاط و کوم دوکان یې و په هغه دغه باندې دا کور ځکه وکړه نو بیا یې د خټګر پیسې ارمان هلته په بازار کې پرچون دوکان و له هغه سره به چې د خټ والا خټګر چې څوک خټې کوي هغه به ورالې پیسې د په ورسره فلاني دوکانه وړه واخله بیا څه پیسې ورکوم ورسره بوره واخله مطلب دا کور پورې بیا داسې ادا کوي. خو د پښتانه ټولنې یو خوندور رواج چې کوم دی زموږ په ټولنه کې د اشعار چې کوم یو ټکی موږ استعمالوو نو دا د داسې خلکو لپاره یا د داسې مخارکشو خلکو او بل د وچ ولاړو خلکو لپاره دا یو ډېر ښایسته ټولنیز عمل دی او ډېر خلک سره نږدې کوي هم او د خلکو کار هم ور اسانه کوي که نه. نو زموږ اکثره د کور جوړښت ځکه خو ارمان خپله واخیسته بیا دا دیوالونه درول او چا چت راوړی چا دروازه کړې چا چیش کړي نو دا د پښتانه زه وایم دا یو ډېر ښه رواج دی لکه په مرګونو کې دلته خلک راځي د خلکو سره ولاړي بیا تر 7 شپو پورې دا غمجن ډوډۍ نه پخوي خلک یې وراوړي نو د پښتانه سوشل سټرکچر چې کوم دی څه هم موږ وایو چې بد اړخونه به کېږي خو ښه اړخونه ډېر ښه پکې شته. نو دا زموږ تر کور تر جوړښت پورې درته وایم تېره ورځ هم موږ په دې خبرې کولې تا ته یې ویل چې دروازه چا راوړه د یوې کوټې چت چا راکوي د بلې کوټې چت چا راکوي او دا نو دا یو ډېر خوندور عمل دی چې د یوه کور بوج چې کوم دی ټول کلی پر ځان باندې واخلي هغه کلی چې دی په دې کې مرسته وکړي دا زموږ کور هم په داسې طریقه را جوړ شوی و ځکه ارمان کړې وه دا خټې دیوالونه چې هم د ارمان کړي ول خو دروازې چت او دا ملګرو همت وکړي بیا چې مو کله د کلا ګل کوو
بیا د کلي ځوانان راله بیا یې اشر وکړي، بیا د کلا ګل چې کوم و دا یې په اشر وکړي. نو دغه بیا په دې منځ کې ارمان سماولاک ته تللی و، بیا نور شاوخوا مزدورۍ ته ولاړی. نو دی چې کله مزدورۍ ته تللی وي له هغې خوا چې رالی بیا یې موږ اول کال مطلب موږ فریج وکړی. ارمان وایي استعمالي فریج یې راوړی و فریج. نو موږ د کور خوشحالي مطلب د هر هغه کوشش کاوه چې د یو نارمل او یو ښه ژوند او داسې ژوند چې مطلب لوی خرڅ باندې ولاړ ژوند هم نه وي، خو دومره د ژوند هغه شیان وي چې تا نه مجبوره کوي چې ته بل ته ودرې چې یا یخې اوبه راکړه یا څه وکړه. نو ارمان او بیا له ارمان سره زموږ د ارمان کسر چې دوه نور ورونه دي هغه ډریوران وو، هغه تر اوسه ډریوران دي، د لاریانې هغه ټیم چلولي. نو هغه به هم ورسره محنت کاوه، هغه هم چې لویان شو بیا د کور په چلاو کې ډېر ښه مرسته کول، ډېر ښه کار یې ورسره روان کړی وي. دا اوس هم هغه دوه ډریوران اوس دا یو چلوي، کور هغه دوه چلوي. نو مطلب ارمان د دې ټولو خواریو د دې ټولو تکلیفونو د دې هر څه باوجود د ارمان یو کمال دا و چې ارمان مطلب دلته موږ شته ټولنه چې کله ځوانان تنګ سي مزدورۍ کوي خوارۍ کوي، اسانه نه دی د باندې کار کول. بیا هر رنګه خلکو سره ته مخامخ کوي، څوک بد درته وایي، څوک څه وایي، څوک څه وایي. په دې حال کې ته مزدوري کول، سر کښته ټالول. نو په دې کې مطلب هر څه ته کور ته کله شکایت نه در راوړي چې زه لا نن ستړی یم، لا نن زه دومره خواري ما کړې ده، یا هر څه ته هر څه دومره اسانه اخیستل، هر څه مطلب دی به ټوله ورځ ورک اوسي به رالی کور کې به یې ګپې کولې، خبرې به یې کولې، خندا به وي، موږ به ساعت ورسره تېراوو، په غېږ کې به یې ورناستو، دغه به مو کول. ده دا نه ویل چې یا زه ستړی یم یا ما خواري کړې ده یا بله څه یا بله څه. مطلب د هر څه دومره اسانه اخیستل، موږ به ژوند ته وکتل، موږ به ژوند خو ګرڅه ګرانه دی نه، معنا د زده له لارې چې کوم موږ ژوند ته کتل. نو ارمان یو داسې څه و چې هر رنګه سخت کار چې کوم وي دا ته ډېر په اسانه اخیستی او خلکو ته مطلب انډایرکټلی موږ ته ټولنې ته دا یو شی و سبق ورکاوه چې دا کار دی د کور دپاره محنت، د کام دپاره محنت، دا موږ ته را په غاړه دی، موږ دې کوو خو په ځان دې بوج کوو نه. دا یو شی دی، موږ ټولنه یو تړلې ټولنه یو غلامه ټولنه یو چې ته غلام یې، بیا به د خامخا اوړه ډېر په فقر یې، مړی به د ډېره په مشکل ته ګټې، سبق به ته ډېر په ګرانه وایې، روزانه به د خپلو ماشومانو د خویندو د ورونو ډېره په ګرانه کوي. بیا په ټولنه ته داسې ټولنه چې په هغه کې ستا په داسې وطن کې چې جرنلزیان ته راغلی دي، ستا سوشل سټرکچر د خرابۍ له پاکستان له جوړېدو راوروسته چې څومره هم خوارۍ دي دغه دي، بلکې موږ په لوی تاریخ وګورو چې دنیا څنګه راغلې ده زموږ لوی وطن ته، دنیا وطن یې څرنګه نړولی دی، په کومو طریقو راغلی، د اسلام نوم یې استعمال کړی دی، مذهب، دهشتګردي، هر څه یې زموږ وطن ته راوړي دي. د دې دومره سختې ټولنې باوجود په دومره سخته ټولنه کې موږ خپل ذاتي زه دا نه وایم چې پښتانه چې خلک دي، پر پښتانه چې کوم کار ټولنه چې اوس زموږ پردی چې کوم یو پردي ټولنه کې انجکټ شوي دي، د دغو له وجې چې زموږ ټولنه یو پردي شیانو باندې څنګه راګیر ده، څنګه زولنې پردی زولنې د دوی په پښو شیان د موږ ته دا رنګه راښوول چې مطلب دا باید مات سي، دا سټیریوټایپس دي، مطلب دا د زموږ شیان نه دي، دا پردي دي، دا باید مات سي. او ټولنه چې کومه ده د یو ښه پرمختللې او د جوړې ټولنې ارزښتونه څه دي، دغه یې څه دي، هدف یې څه دي، اصولونه یې څه دي چې باید پر کومو اصولونو باندې ودرې شي ټولنه بیلنس سي، یو برابره ټولنه جوړه شي. نو په دې هغه سخت وخت کې د کور ته په کور کې دا رنګه کیسې کولې، دا رنګه عمل یې کوئ، خبرې اکثر ارمان په کور کې د کور د بیلنس کولو دپاره ارمان خبرې نه کولې، ارمان کار کوو. معنا ته چې و ټولنه کې دا وښیي چې کار چې کوم دی، که د باندې کار دی که د کور کار دی، باید چې سړي او ښځې سبق ته په ګډه ووځي، چې که سبق ویایي ښځې او هلکان کور ورور لور او زوی دې وویایي په یو ځای، او کور کار دی په ګډه دی وکړي، نو دا به د موږ ته مطلب دا رنګه په خوله ډېر نه دي ویلي، ولې د انسان فطرت دی، نصیحت چې کوم دی ډېر زر نه اخلي که نه، خو ستا چې څوک آیډیل وي، مطلب ارمان زموږ د کورنۍ بلکې زموږ د ټولنې، زموږ د کلي چې څومره خلک ول، هغه
دې ټول کلی چې کوم وي د خبرې یې منله هم ځوانان دا واړه ځوانان چې به چیرې بې ځایه ول په دوکان کې د شپې تر ډېره ناسته یا بهر څه ول نو ارمان چې به چیرې لرې دې ځوانان ولیدې دوی به ټول کور ته تله پر وخت نو کله یې لا دارنګه بیلنس دغه ساتلی و نو بیا چې کله د سکول خبره راتله د به اول وار د نجونو خبره کول که به چیرې د کور د کار یا زموږ دغه نه وي چې څوک راسي کاکا لالا څوک هم چې راننوځي نو که سپین سرې ښځه هم په ښه ځای ناسته وه هغه به ولاړه شي ده ته به ځای ورکوي که هغه څومره ځوان وي نو ارمان دا دې کار کې ډېر سوچ والی موږ او واړه چې ونه په پوهېدو دومره چې څنګه دی خو اوس چې کله فکر کوو چې ده دا اکټ څه کول دا عمل د څه ترسره کوي معنا چې دی به رالی موږ به یو ورځ ناست وو سنځاوی په کور کې داسې یو کوچنی ټپری شی چا اچولی و څوک پر ناست کله نور دی مازدیګر له برونډه راننوتی کور له نو موږ ناست وو نو هغه پر هغه ځای باندې ولا څوک ناست وو نو دا چې ولاړېده زه وم که بل څوک وخت تېر وو نو هلته چې هغه ولاړېده ده ته ځای ورکړه هغوی د ټینګه ونیوه مطلب زه څه له کښېنم ته د دې ځای حق نه لري چې پر دې کښېنې ما ته ځای راپرېږدې بیا دا یې په خاورو کې کښېنستی پر هغه ځای چې څوک ناست و هغلته کښېنسته نو مطلب موږ هغه ټیم نه په پوهېدو چې بس څه دی دا یې کوي خو اوس چې زموږ د کور چې کوم جوړښت دی یا زموږ د نجونو د هلکانو چې کوم ذهنسازي سوې ده هغه اوس موږ ته دا راښیي چې ارمان چې کوم کار کاوه شعوري طور یې کار کاوه په دې یې کاوه چې تا ته دا در وښیي چې کار کور کلی بازار سکول کالج یونیورسټۍ دا د انسانانو دپاره جوړ شوي دي ښه خوراکونه یا سم ځای ناست یا چپ ځای ناست دا د انسانانو لپاره جوړ شوي دي خواري راځي ښه راځي بد راځي مطلب دا به ټول انسانان په ګډه باندې وي دې کې وخت نه دی سوی چې دا خواري د نر ده دا خواري د ښځې ده دا یونیورسټۍ د نر دپاره د کور د ښځې دپاره دی دا هغه توپیر هغه خبرې چې کوم وي ارمان په خپل اکشن باندې ختمولې هغه ټیم په سنځاوۍ کې ټي وي په یو ځای د چا په کور کې وله هغه ټیم نو زه سکول ته تلم په درېیم کې وم ما خیال که څویم کې ولمه نو درېیم کې وم زما خیال هلته ارمان په شخصي سکول کې سپوږمۍ سکول نومېده په هغه کې دا ما استاد هم و نو موږ به هم ورسره تلو هغه سکول ته زه وم زما ورور وی زما ماما زوی وی موږ به ده سره سکول ته تلو راتلو به نو دغه ټیم کمپیوټر راوړی و نو د چې کمپیوټر راوړی که څه هم د ځان دپاره راوړی هر چا دپاره راوړی و خو ده چې په چا ته هم ویل ده به زما نوم واخیستی چې ما کمپیوټر دې ته راوړی دی نو په کلي کې په دغه کې مطلب دا خبره وه چې ارمان په نوم ابراهیم دی که نه نو ګوډ بول چې ابراهیم خور له کمپیوټر راوړی دی نو بیا یې هلته ما ته ټایپینګ را ښایي پرنټر یې راوړی وي ما به ښایي ټایپ کړي دغه به مه کوي بیا به مه پرنټ کوي بیا به ورته په سکول کې دغه استادانو ته ویلي وو چې داسې دغه دی پرنټر دی یا دی دا دی بیا یې ورځ استاد رالی چې تا کمپیوټر شته مال و بیا مې یو کاغذ یو شی مې لیکل پرنټ کړی مې هغه مې ور وښایه ولې څنګه در را پرنټ کړي مال داسې نو دوی به ورله چې ارمان کور ته ډېره تکړه ده او دا او ها نو دا هر څه چې وله مطلب د شعوري طور کول سنځاوۍ یو داسې شاته پاته ټولنه وه چې سکول ډېر په ګرانه کې پیدا کېده د کلي والا بیخي موږ به له پاسرې چې په بازار کې د هایي سکول ته راتلو نو زموږ پر کلي باندې یو ټونس چلېدی په دې کې به مطلب موږ یو پر بل نجونې ناستې وو چې در دا سکوله به ځو راځو سکول لرې وو موږ به په موټر کې تلو راتلو نو هغه شیان یو شی رواج کول یو شی یو خلکو ته ټولنې ته دا ورښیل چې زه زما خور ده زما ورور هم شته په سکول کې زما خور هم شته خو زه کمپیوټر خور ته وراوړم زما ورور هم شته نور هم شته زه د کمپیوټر شیان د کمپیوټر زده کړه خور ته ورښیم بیا خور ته هم چې خلکو ته ور وښیه موږ په سپوږمۍ سکول کې ملا وو موږ ته دغه و د اسلامیات پیریډ به مو بیا د موږ ته د عید لمونځونه راښیل عمله د جنازې لمونځونه غسل او دا هر څه به مو کول نو اختر و زموږ ماما چې چیرې موږ اول د ده په کور کې ولو نو هغه ویلې چې زه مانځه ته نه ځم زما خو ډریور و اکثره به نه و د اختر په ورځ به تېر و بیا به دا راغلی و نو یو ورځ یې ویل ولې زه مانځه ته ځم لمونځ راسه هېر شوی دی نو ما ته زه مطلب هغه کې به د الفانو خامخا زده وه د ارمان خپله مې زده وی ده زه راوغوښتم زه چیرې وم ده ویل ته راسه دغه ته ماما ته دغه ور وښیه دا د هغه یو څه هېر شوی دي دا شیان ور وښیه خو هغه خو مستور و نه و ناوخته به راتلی کور له نو هغه ټیم وختي راغلی نو زه یې وراوستم د عیدګاه لمونځ چې کوم و هغه یې په ما ور وښیو نو په هغه کې د انډایرکټلي موږ
ته دا راښیل چې ته امپاور څوک یې، ته چاته زده کړه هم ورکولی سي، ته لوی سړي ته هم ورښویلی سي، ته کوچني سړي ته هم ورښویلی سي. ته مطلب ته یو داسې څوک یې چې ته ټولنه رغولی سي، ته ټولنه جوړولی سي. ته معنا هر ښځه تاسو ټولنه جوړولی سي، ټولنه پر تاسو ولاړه ده. نو ده به ویل دا به د ښځو په باره کې چې کوم دغه قولونه تېر سوي وه، د ملالې میوند کیسې به وې، بیا د نازو انا او دا خبرې به ارمان موږ ته په وار باندې کولې چې دا هادي که څه هم موږ هغه ټیم خالي شیان اخیستل که نه، خو چې وخت در باندې تېرېږي، ته لویېږې، د لویوالي سټیج ته رسې، نو دا شیان ټول په تا کې بیا ستا د پریکټس وار راځي، بیا ستا د عمل کولو وار راځي. نو ارمان که یو ټکی زده کړی دی هم د ځان د جوړښت لپاره نه، د ټولنې د جوړښت لپاره زده کړی دی. که ارمان یو اکټ کړی دی د ځان د ښه نامه دپاره یې نه دی کړی، ارمان د دې دپاره کاوه چې ټولنه باندې جوړه شي. نو د ټولنې د جوړښت لپاره ارمان هره پاڼې ځان سره په ځان یوړه، په خپل کور یې یوړه. داسې نه وه چې دا موږ دا کار کاوه، بخښنه غواړم. نو ارمان داسې څوک وو چې ټولنه یې که هر کار کاوه هغه یې د ټولنې د رغښت لپاره کاوه. نو زموږ ټولنه واقعي هم جوړښت غواړي، زموږ ټولنه واقعي هم ډېر کار غواړي، ډېر کار کول پکې پکار دی. او د جنس دا توپیر چې کوم دی دا لرې کول پکار دي د یو برابرۍ په بنیاد. چې موږ د ټولنې د جوړښت لپاره کار وکړو، نو زموږ دا ټولنه ډېر زر موږ جوړولی شو. ارمان د دې په ارزښت پوهېده. نو له هغه ټیمه چې زه وړه وم، ده دا کار شروع کړی و، د خپل ژوند تر اخري ساه پورې د دا کار کاوه او خواره یې په ځان وړي دي. دا داسې نه ده چې موږ دا کار کاوه، ارمان په خور باندې سبق وایه، په ټولنه کې اخ ټیم د الفانو سکول ته لېږه او ده بیا د دې قیمت نه دا ادا کړی. بیا چې کله ارمان خپلې خویندې کوټې ته وړي، خپل کوچني وروڼه، ماما، زویان، څوک کوټې ته وړي، هلته سبق په ویایي، بیا ده دا قیمت نه دا ادا کړی. چونکې ته په یو داسې ریاست کې ژوند کوې چې ستا په هر اکټ باندې نظر وي. نو د کورنۍ بېعزتیو او د رشتو د ماتولو څخه راواخه، بیا د ارمان د سر تر کوټلو پورې موږ د دې قیمتونه ادا کړل او لا اوس هم لګیا یو دا ادا کوو. خو ټولنه چې کومه ده، یو انسان چې په دې پوه وي چې ټولنه جوړښت پخوا باید ولاړه سي، ټولنه جوړه سي، وطن کې امن راسي، د وطن دا جنګونه چې کوم دي دا ختم سي، نو د دې خوارۍ د دې دا میت چې کوم جوړ دي، دا یو څه روایات جوړ دي د نجونو په وړاندې باندې، د جنګ په وړاندې باندې، د دهشتګردۍ په نامه چې کومه کیسه روانه ده، د دې ټولو شیانو د ماتولو دپاره چې ته کار کوې، نو د دې قیمت به ادا کوې. چونکې ته په یو داسې جوړ سټیټ، جنګیالي سټیټ، دومره غټ پوځ، دومره غټ استخباراتي ادارې لرونکي وطن کې چې ته ژوند کوې، نو ته به د هر قدم قیمت ادا کوي. نو هغه مطلب هغه موږ تاسو په وړاندې دي چې کله وطن رامات نه وای، هم چې کله مطلب ټولنه یا افغان وطن چې پر کوم ځای ولاړ و، دنیا څه ورسره وکړه، بیا چې کله خلک راله امپایرز یې جوړ کړي وه، بیا چې موږ وطن ته راننوته موږ څه ورسره وکړه او بیا بېرته موږ سره څه وسوه. نو دا ټول کارونه یا دا ټول د افغان وطن د پښتونخوا محکومې پښتونخوا ساتل، پالل، د دې دپاره شعوري کار کول، دا د دې ته خلک راپارول چې باید دا وطن دا زموږ دی، باید موږ د دې مالکان پاتې شو. نو د دې دپاره چې هر چا کار کړی دی، هغه خپل قیمت ادا کړی دی، د ریاست د هغو سره هر ښکاره او پټ او چې څه هم دي هغه یې ورسره کړي دي. نو ارمان هم د آخري سلګۍ پورې د کام او د وطن که څه هم د کام د خاورې حق چې کوم دی هغه بیخي ډېر دی، دا څوک نشي ادا کوی. زموږ د خاورې، زموږ د ټولنې چې څومره بربادي سوې، د څومره جنګ راغلی دی زموږ پر وطن،
د دې خواریو د دې دغه مخنیوي دپاره لویه مبارزه پکار ده، سنجیده مبارزه پکار ده، ژوره مبارزه پکار ده چې څوک څومره هم کوي هغه به لږ وي. خو بیا هم خلک به موږ به بیا هم د خپلې ټولنې د خپل وطن د ساتلو دپاره هر رنګه قربانۍ ته تیار یو، لکه زموږ شهیدان چې څنګه تر خپلې اخري ساه پورې ودرېدل، موږ به هم داسې درو تر څو وطن آباد. مننه. ما ستاسو نه دوه پوښتنې کړې وې د دغه د مرکې په شروع کې ما وی وړاندې به موږ د ارمان لوڼي په ذاتي ژوند باندې خبرې کوو، بیا په سیاسي ژوند باندې خبرې کوو. نو زما په خیال باندې خو تاسو په دغه هر په دغه خبرو کې په دې مرکه کې تاسو دغه ذاتي ژوند هم رابند کو، دغه سیاسي ژوند هم رابند کو. نو اوس ضرورت پاتې نه چې تاسو ویم چې اوس په سیاسي اړخ باندې خبرې وکړئ، ځکه چې تاسو په دای کې دواړه رابند کړو. او ارمان لوڼي چې دی کومه سیاسي مبارزه کړې وه او په کومه سیاسي مبارزه کې په کوم جدوجهد کې هغه تللی دی، شهید شوی دی، نو زه قتل ویم، قتل کړی شوی دی، نو هغه تاسو بیان کړو. زما دپاره چې دی په دې کې نور سوال کول ماته دغه نه ښکاري، جایز نه ښکاري، او امید لرم اورېدونکي کتونکي هم په دې باندې پوه شوي وي چې د ارمان ذاتي ژوند څنګه او د هغه سیاسي ژوند څنګه، هغه چې څه کول، څه چې هغه د سټارټ نه د اول نه د خپلې کورنۍ لپاره کول، څنګه چې هغه په خپل غربت کې کور جوړوي، تعلیم حاصلوي، یو داسې مقام ته رسي چې هغه سیاسي قومي شاعر هم جوړیږي، هغه یو سیاسي مبارز هم جوړیږي، هغه چې څنګه خپل کورنۍ را جوړوي په دې دوره غربت کې، په دې دوره غربت کې د خټو ګټو کور خپل کورنۍ لا خپل خویندو وروڼو لا مور پلار لا را جوړوي. نو دغسې هغه فکر د دې وطن لرلو چې دا وطن هم دغسې موږ را جوړ کړو، دغسې موږ خپله ټولنه جوړه کړو، دغسې موږ خپل قوم سیاسي کړو، دغسې موږ خپل قوم د را روان ناورین نه او د روان ناورین نه بچ کړو، او هم په دای کې هغه چې دی خپل سر ورکړو. نو ډیره مننه. اوس په اخیره کې زه صرف یو سوال کوم چې د کوم دغه دپاره، د کوم مقصد دپاره، د کوم هدف حاصلولو دپاره ارمان مبارزه کوله، د هغې هدف حاصلولو دپاره او د هغې ناورین نه د بچ کېدلو دپاره، د پښتنو د ژغورنې دپاره تاسو مبارزه کوئ، هم د هغې سټیج نه یې کوئ، د کوم سټیج نه چې ارمان کوله. که چېرې تاسو وګورئ، موږ وګورو د پښتون وطن، د پښتنو افغانانو په وطن چې کوم ناورین راغلی دی، نو د بین الاقوامي غټو طاقتونو په منځ کې چې کومې روانې جګړې وي، نو د هغې په نتیجه کې راغلی دی. زمونږ پښتون وطن ته، افغان وطن ته، زمونږ جغرافیې ته اوس هم په نړۍ کې ګیر چاپیره چې جنګونه روان دي، کشالې روانې دي، اوس هم زمونږ د وطن صورتحال غیر یقیني، اوس هم امن نشته. اوس په دې موجوده صورتحالو کې چې داسې غیر یقیني صورتحال وي په پښتون افغان وطن کې، په دې غیر یقیني صورتحالو کې کوم پیغام چې د پښتون قوم ته ورکول غواړي چې پښتانه هغه د ځان سره هغه پیغام ستاسو نه والي او هغه پاتې نیمګړې مبارزه کوم چې د ارمان لوڼي چې دی پرېښې وه هغه مخ په وړاندې باندې بوځي. مننه. په یو څو لفظونو کې که ویلی شي نو ډېره مخه. داسې څه دا د اوسني چې کوم تاسو خبره وکړه، دا غیر یقیني یو حالات چې کوم روان دي په پښتونخوا وطن، بیا په ګرد دنیا کې چې کومې کیسې کشالې روانې دي، زموږ افغان وطن له وخته د دنیا د جنګونو میدان ګرځېدلی دی، د دنیا د زورورو د جنګ میدان ګرځېدلی دی، موږ خالي تاوان پکې لیدلی دی، موږ ته ګټه هېچا نه ده راوړې. او باید موږ په دې پوه هم سو چې تاسو ته پښتون هغه چې د چا چې ملک وي، د چا چې وطن وي، د چا چې خاوره وي، هغه به ګټې په خپله ځان ته راوړي. پردي خلک چې تا ته راځي یوازې د ځان د ګټې دپاره او ستا د تاواني کېدو دپاره راځي. موږ ته چې د دنیا زورور راغلي دي، که د سویټ یونین په شکل باندې راغلي دي، که د برټش په شکل راغلي دي، که د امریکا په شکل راغلي دي، که د هر چا په شکل موږ ته راغلي دي، که اوس دا بل نوی ملک ټوپونه وایي، نو دا ټول چې کوم دي د خپل ځان د ګټې دپاره راغلي دي. زما په وطن به یوازې جنګ مسلط دی، زما په وطن به یوازې زما د انسانانو سرونه پرې کوي، اغوا کوي، بې ورکوي، بې جنګ به راوړي، ښځې په سر توره کوي، بې عزته کوي، بې د کور لوښي به مو بیا په بازارونو کې لیلام کېږي، خرڅېږي، به د کور ګاډران به مو
زه اوس د ګیلمن له جنازې چې را روانه وم دلته د وزیرستان په بازار کې اوس هم د اپریشنونو چې کوم چتونه او دروازې او دغه دا اوس هم په کباړخانه کې د خرڅلاو دپاره پراته ول دا ګاډران او چتونه نو دا هر څوک چې ستا وطن ته راځي که د امن په نامه راځي که د کاروبار په نامه راځي که په هر نامه راځي زما وطن ته تاوان راړي ګټه نه راړي په دې راوړي چې که زما وطن ته دوی د کاروبار په شکل راځي د کاروبار د لوړ سر اختیار چې کوم دی هغه د دوی دی زه خالي له دوی سره مزدور پاتې شوی یم که زما وطن ته راځي د غرو د نیولو په شکل بیا زه ورځم زه اختیار نه لرم زه د مزدور په شکل هلته کار کوم که زه ډبرې ماتوم که زه کویله وړم که هر څه وړم زما د هر جایداد زما د هر وطن د هرې وسایل برخه چې کومه ده زه یو عام مزدور یم په مزدورۍ په روزانه باندې لګیا یم د میاشت د ورځې 500 روپۍ راکول کړي زما د وطن مسایل ځینې نور خلک په آباده دي نو په داسې حالاتو کې موږ چې خپل کوم پښتانه یو څوک چې هم افغانان دي څوک چې دا مجلس اوري دا خبر دا پروګرام اوري یا د وطن خواخوږي دي یا په وطن یې خواغه دي یا په دې خاورې په دې جنګونو نه غواړي چې نور وطن برباد شي موږ به په دا اوس حالات کې به موږ ډېر زور ډېر سنجیده د لوړې پوهې پر بنیاد باندې سیاست کوو موږ به خپل قدم ډېر په پتللي خپل قدمونه به ډېر تلو خپل الفاظ به ډېر تلو خپل فکر به ډېر تلو د هر شي تجزیه به کوو و هر شي ته به نظر ساتو د دنیا پر سیاست به نظر ساتو د خپل وطن پر سیاست به نظر ساتو دا اوس چې د پښتون محکومې پښتونخوا چې کوم امریکایانو ته هوایي اډې ورکول شوي دي هلته چې په هغه وطن چې کوم اوس د طالبانو چې کوم حکومت دی هغې ته د دنیا ارادې ښه نه دي دلته چې کوم وطن په ستا په غرونو کې چې د دې ترهګرو په نامه خلک پرېښي دي د ټوپکانو سره بیا ستا پر وطن باندې هغه خلک یو چې په غره کې پرېږدي بیا ستا خړې وردۍ پسې روانې وي زه پرون د مسلم باغ د یو چا له پاتا را روانه وم دا د اف سی او دغه ګاډیانې چې کومې وې دا همدارنګه په یو وحشتي طریقه باندې په دې روډونو باندې روانې وې بختربند ګاډیانې وې څه ګوره دا حالات یو ډېر په بد حال باندې روان دي ګډژي موږ دپاره دا پکار دی چې موږ پر خپلې ټولنې پر خپله علاقه نظر وساتو د یو چا د خپلو خلکو د بېعزتیو د خپلو خلکو پسې د شکنځاو د دې بجای موږ یو داسې سنجیده سیاسي عمل خپل کوو چې په هغه کې موږ خپل مازغه موږ خپل نظر دومره تیز کړو چې موږ د دیوال هغه پام لیدلی سو بیا موږ یو کار کولی سو کنې اوس هغه د جنګونو د تورو د توپکونو وخت نه دی چې موږ به یې رااخلو اوس د ډایلاګ وخت دی اوس د سوشل میډیا دور دی اوس د ټکنالوژي دور دی اوس خلک له خبرو له ټکنالوژیانو له دلیله له داسې پیغامونو له داسې مرکو داسې د ستا د تجربو له لارې چې کوم دی ملک ستا له پلانو له لارې چې کوم دی ته خپله خاوره خپل ځان بچاولی سي نو باید څومره چې زموږ ځوان کول دی څومره چې په سوشل میډیا اکټیو خلک دي باید موږ ټول وخت دې ته ورکړو چې وطن څرنګه وساتو باید موږ ټول سهار ماښام موږ د دې دپاره وي چې دا نوی را روان جنګ په دې کې هغه وطن هم بیرته په اور کې سوځي دلته به هم اور راځي نو باید موږ په دې باندې سوچ وکړو چې دا اور څرنګه مړ شي د خپلو خلکو په تنقید بجای موږ د دې اور د مړه کولو د دې اور د مخنیوي دپاره ډېر ژور سوچ وکړو نو موږ که سیاست کوو که کام ګورو موږ به شعوري سنجیده لوستي او هغه عملي ځوانان پیغلې پکار دي چې هغه د وطن په هر مسایل باندې خبر او په هغه باندې ژور فکر لري شعوري سیاست به کوو عملي سیاست به کوو ژوره مطالعه به لرو ژور فکر به په ګډ دنیا هم لرو په خپله ټولنه به یې هم لرو په خپلې ګلۍ په خپله همسایه په هر چا به یې لرو هغه وخت موږ وطن آبادولی سو موږ وطن ژغورلی سو که نه وي د یوازې د فیسبوک له پوسټه نه چا دنیا نه چا ملکونه ګټلي دي نه چا وطنونه ګټلي دي نه موږ بیا ګټلی سو موږ په عملي سیاست کوو باید موږ کام موږ پښتانه و تاریخ ته مخه کړي و کتابو ته مخه کړي د دنیا چې کوم ریپورټس دي په سوشل میډیا له لارې موږ ډېر ښه زده کړه کولی سو باید موږ یوازې
په زده کړه باندې خپل کار وکړو، خپله ټولنه شعوري کړو، خپلې ټولنې ته د دې وطن په روان حالاتو سر ورخلاص کړو، ښځې ته هم سړي ته، چې بیا په داسې ناخبره حالاتو کې لکه په وزیرستان کې چې کوم په سوات او په دې ایجنسیانو کې چې کوم اپریشنونه وشول، کومې ښځې خرڅې شوې، کوم ستا د کورو ګاډران او ستا د کورو فریجان خرڅ شول، کوم سړي ستا اغوا شول، د دې ټولو دا ټول په ناخبرۍ کې ولاړه. هېڅ چاته پته نه و چې دا اپریشن چېرته دپاره روان دی، څه کوي، څه کیسه ده، څه نه ده، نه د چیرې طالب ولیدی، نه د چیرې دغه ولیدی، بس درزه راله د هی کور سړی ویستلی، دغه کور سړی حلال کړی، د هی کور ښځه له ځان سره ولیده، هېڅ چا په هېڅ سر نه سو خلاص. اوس باید موږ ښځې او سړي او ځوانان او په دومره بې دغه کې نسي ولاړ، بې غورۍ کې نسي ولاړ، باید موږ ټول وخت دې ته ورکړو، ټول ډېر سنجیده وخت دې ته ورکړو چې باید په دې شیانو باندې سر څنګه خلاص کړو، بیا په دې باندې خلک، ټولنه، د غره خلک، هغه خلک چې سیګنل نه لري، نېټ نه لري، او هغه ته خلک روان دي، وسلوالې ډلې روانې دي، هلته په غرونو کې ځای دي، غرونه یې نیولي دي، ستا باقاعده پوره مدرسې له یوه ښاره بل ښار ته راټرانسفر کېږي لګیا دي. باید موږ په دې شیانو باندې سوچ وکړو او ډېر سنجیده سوچ وکړو. کام زما دی، وطن زما دی، خاوره زما ده، دنیا راغلی ده، اول هم زه برباد کړی یم، اوس هم راځي ما بربادوي، هېڅوک زما له غمه نه مري، زه به خپل کام خپل وطن په خپله ساتم. نو دا د اوس یې وخت دی، باید موږ خپل وطن وساتو، خپله خاوره وساتو، د خپلو خلکو پسې د خبرو بجای د شکنځلو بجای موږ یو زور یو سنجیده سیاست ته مخه کړو تر څو وطن وژغورو. مننه. ډېره مننه د دې ښه پیغام، د دې دومره ستر پیغام، او امید لرم چې دا پیغام به زموږ پښتنو ته ورسي او په دې باندې به عمل وکړي. او ستاسو ډېره مننه د وخت راکولو. کور مو ودان او که هېرې ژوند یې نو په راروان وخت کې به هم دغسې چې دی موږ په دې سوشل میډیا په دې پلیټ فارم باندې کینو او یو بله مرکه به هم کوو. د خدای په امان. کور مو ودان.